د افغانستان تکړه او خوږژبې سندرغاړي ښاپیري نغمې د شهید ګیلمن د کورنۍ لپاره له غیرتي افغانانو څخه پیسې راټولې کړي دي. درنو پښتنو ښاپیري نغمې چې تر اوسه پورې د ګیلمن د کورنۍ لپاره څومره پیسې راغونډې کړي دي هغه تاسو سره مکمل معلومات په دې ویډیو کې شریک کوم. قدرمن دوستانو، ښاپیري نغمې تر اوسه پورې د شهید ګیلمن د کورنۍ لپاره 1,14,000 امریکایي ډالر راټول کړي دي او نغمه وایي چې زما د دغه پیسو راټولولو ټارګټ 1,50,000 امریکایي ډالر دی چې 1,14,000 ډالر پوره شوي دي. باقي یې له ټولو پښتنو څخه هیله او خواست کړی دی چې د ګیلمن د کورنۍ سره مرسته وکړي او ویلي دي چې کوم لینک ما په سوشل میډیا شیر کړی دی نو مهرباني وکړئ کله چا هم وس کیږي او غواړي چې د ګیلمن له کورنۍ سره مرسته وکړي نو هغه لینک باندې د موږ سره خپلې پیسې یا ډونیشن راولېږي. د سندرغاړي نغمې دغه پیسې چې تر اوسه پورې د ګیلمن وزیر کورنۍ ته راټولې کړي دي که دغه 1,14,000 امریکایي ډالر پاکستاني کالدارو ته واړول شي نو له 300 لکو څخه زیاتې راځي. ملګرو، همداسې که تاسو هم غواړئ چې د شهید ګیلمن له کورنۍ سره خپل وس وکړئ او پیسې ورولګئ نو دغه گو فند ویب سایټ ته ورشئ او هلته د ګیلمن نوم سرچ کړئ، په هغه ورکړل شوي لینک باندې کلیک کړئ. څومره چې مو د وسه کیږي د دغه کورنۍ سره خپله مرسته وکړئ. درنو لیدونکو، ګیلمن وزیر دی الله تعالی وبخي، الله تعالی دې جنت الفردوس ورکړي او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په پښتون وطن کې او پښتنو کې داسې با احساسه هنرمندان او سندرغاړي نور هم ډیر کړي چې همیشه د خپل پښتنو او ولس غم خوړلی. سندرغاړي نغمه وایي چې کله هم ما د ګیلمن د شهادت واورېدل نو ډیره زیاته ورته خفه شومه. د هغه مور، ورونو او کورنۍ سره خپل تعزیت شریکوم او د هغه کورنۍ ته پیغام رالېږلی چې په دې دروند غم کې له تاسو سره زه شریکه یم.